هارور سپلې پالې شوې منداول یاره جی زما خو صرف 50 روپۍ کېدې تاسو ما یې سم شي روپۍ راکړې دا روپۍ د څه دي ها دا پیسې یادې دا خو ما د خپلې مور سره واده کړې وه چې کله زما نوکري وشي او زما ډومبی تنخوا راشي نو د هغې نه به نیمې روپۍ زه خیراتي ورکوم نو دا پیسې اوس ما ته له خیراتي درکړې ځه ما ته او زما مور ته ډېرې ډېرې دواګانې کوه څوک چې د مور خبره مني نو هغه په دنیا هم کامیابي او په آخرت هم الله دې ستا سره ښه وکړي هغې ماشوم چې د پیسې ورکړلو نو خوشحاله شو او که نه واو هغه ماشوم ډېر زیات خوشحاله شو ته ما ته ده ووایه چې دا دومره ډېرې پیسې له تا ولې ورکړې د دې څه مطلب و زه خو ستا په دې خبره باندې پوه نه شوم دا پیسې مې له ځکه ورکړې دا بیس چل و که نه یاره جي دا څه دي وروره دا چې دا راشن دی په ډېرو کسانو باندې مې راشن تقسیم کو خو دا یو پیکج پاتې شو نو ته مې ولیدې نو ما مې تاسو له دی درکړم دا ځان له کور ته ووسه ښه بچیه یاره جي دا سودا به رانه د څو روپو واخلې بچیا د دې سودا خو ما ته ضرورت نشته خو زه په 3000 روپۍ به درنه واخلم ای لکه تا له شرم نه درځي ما وې مې ته چېرته غریب سړی نو دا راشن مې تاله درکو نو ته اوس رالګې او دا خرڅې ته خو ما ته څه نشهیي پوډري ښکارې ته خو ما ته ضرورتمند نه ښکارې راکړه دا سودا ماله بل یو غریب سړي له به ورکړم راکړه دې ماشاءالله لکه دې پټو خو ډېره ګټه مزه وکړه خو یار تږی شوی ما ورګې دا پورې یو کور چې دی دا هلته ورځم یو ګوټو به وتې وڅکم لږ به دمه شم مورې په دې دنیا کې زه د ټول نه ناکامترین کس یم ځکه چې زه تا له لږې دوایانې نشم را پیدا کولی هغه یو کس راله راشن راکړو نو ما په دوکاندار خرڅو نو هغې کس رانه واپس واخیستل او بې عزته یې کړم زما خو څه کار روزګار هم نشته چې زه تا له دوایانې راوړم او نو بس ټوټل دغه خبره وه د دې د وجې مې د ماشوم امداد وکړو ها تا دا دومره غټ امداد د سره په دې وجه وکړو دا خو تا ډېر غټ کار وکړو نو زموږ د ټولو کتونکو له پکار دي صحیح ده راشن هم ورکوی دا ښه خبره ده خو یو غریب پې خپله نورې مسلې نشي حل کولی نو تاسو مهرباني وکړئ چې هغه سره د پیسو امداد وکړئ نو هغه پې خپله هره قسمه مسله حل کولی شي او بله ده چې ډېر خلک پکې وي هغه د خلکو سره امداد صرف د خپل نوم دپاره کوي نو مهرباني کوئ د نوم دپاره چا سره امداد مه کوئ صرف او صرف د الله د رضا دپاره خلکو سره امداد کوئ نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو زیات نه زیات یې شیر کړئ زموږ پیج فالو کړئ د الله په امان